بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معززو ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو څو درسه د مسلمانو خویندو لپاره ځانګړي کړي وه. په دغه ځانګړو درسونو کې نن بیا د مسلمانو خویندو اړوند څو خبرې کوو. هغه خبرې مو د هغه خور اړوند په احکامو کې دي چې خدای مکړه کونډه سي، خاوند یې وفات سي، او یا د خاوند او د دې ترمنځ جلاوالی راسي، او د دې جلاوالي په وجه باندې د طلاق په وجه جلاوالی راسي. په دې اړه باندې څو خبرې سته. مخکې تر دې چې دغه احکام بیان کو، دوې یادونې کوم. یوه یادونه دا کوم چې د سطر اړوند خو مخکې خبرې وکړلې، خو د هغه کسانو څخه چې ستر کیږي، ستر کول خو فرض دی. کله کله د هغه کسانو څخه چې ستر نه کیږي هم یو نقصان رامنځته کیږي. د مثال په ډول باندې که چیرې یو زوم د خواښې لاس مچ کي، لکه په عام ډول چې دا اصطلاح سته، خصوصا په اخترو کې، او خدای مکړه د خواښې د طرفه څخه یا د زوم د طرفه څخه د دې لاس مچولو په وخت کې یو معمولي غوندې شهوت پیدا سي پر دې زوم باندې، د خپله ښځه چې د دې خواښې لور ده، دا د همیش دپاره حرامیږي، بیا نه ورته روا کېږي. او یا دا چې یو سړی د مژور سره روغبړ کوي، مژور یې پر لاس مچ کي، خدای مکړه د یوه طرفه څخه لږ یا ډېر شهوت پیدا سي، هغه مژور یې پر زوی باندې بیا حرامیږي. یا یو سړی د خپلې لور سره د لاس روغبړ وکړي، شهوت یې پیدا سي، خدای مکړه په دې حالت کې د دغه انجلۍ مور چې د خپله ښځه ده پر ده باندې حرامیږي. او یا دا چې یو سړی د بچندرې سره روغبړ کوي، او د هغې بچندرې د روغبړ په وخت کې لږ یا ډېر شهوت پیدا کېږي، د ده خپله مېرمن چې د هغه بچندرې مور ده، هغه بچندره خو نو د بل خاوند څخه وي، هغه پر ده باندې حرامیږي. یا یوه ښځه د خپل بنځي سره روغبړ کوي، په دې وخت کې یو څه شهوت پیدا کېږي، دغه ښځه پر خپل خاوند باندې حرامیږي. دا یوه یادونه ده. دوهمه یادونه دا ده چې زموږ په ټولنه کې چې کله یوه ښځه کونډه سي یا طلاقه سي، نو څو شیان زموږ په ټولنه کې بد دي. اوله خبره دا چې کله یوه ښځه کونډه سوه، نو ډېر کسان داسې وي چې د دې ښځې څخه نفرت کوي، وایي دا ښځه ناسې ده چې خاوند یې وفات سو، خاوند یې په تندي پورې واهی. حال دا چې دا تر اسلام مخکې د یهودو عقیده وه، د قریشو عقیده وه. د اسلام په راتګ سره دغه ظلم چې پر ښځو باندې و، دا ایسته سو، او دا شی حرام دی. دوهم کار دا کوي ډېر کورونه چې کله دا ښځه خاوند وفات سي،
وایي دا مو خپله کونډه ده، دغه د زړې خسرګنۍ قریبان یې پر دې ښځه لاس ټینګ کړی، یا به په دغه کور کې پر یو بل چا لاس ږدي، هغه سره به نکاح کوي یا به دلې ناست دی. حال دا چې دا کار د شریعت خلاف دی. کله چې د ښځې خاوند وفات شو، بیا دا ښځه د خپل اختیار ده، که نکاح کوي او که یې نه کوي، او که نکاح په دغه کور کې کوي که یې په بل کور کې کوي، هېڅوک یې مانع نشي جوړېدلی. همدا ډول بعضې پلرونه داسې وي چې هغه خپلې لور ته اجازه نه ورکوي چې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي، خامخا دی مهر ولور ورباندې غواړي، او یا ده چې د ده خوښه وه هلته به نکاح کوي. حال دا چې دا شی شرعا جایز نه دی، بلکې د دې ښځې خوښه ده که هر چیرې نکاح کوي، فقط او فقط پلار یې دومره صلاحیت لري که دې ښځې د داسې چا سره نکاح وکړل چې هغه د دې کف نه و، دا بیا بله مسله ده، تفصیلي خبره ده، پلار مداخله پکښې کولی شي. نور که د یو مسلمانه سره نکاح وکړل، که یې څه پلار په جریان کې نه یې اچولی، په خپل سر یې نکاح کړي، هم هغه نکاح صحیح ده او پلار یې منع نشي کولی. همدا ډول هغه ښځه چې طلاقه سوي هم کولی شي چې خپله نکاح په خپله خوښه باندې وکړي، که څه هم پلار یې په جریان کې نه یې اچولی. او همدا ډول د طلاقه سوي ښځې اړونده هم دغه خبرې شته. هغه بیا یو لږ بدلې دي. کله چې یوه ښځه طلاقه سي، نو بیا دوی دا یو ډول عیب بولي د ښځې دپاره، وایي پلانکۍ طلاقه سوې ده. حال دا چې طلاق دا په اسلام کې نارینه ته حق ورکول سوی دی، او نارینه که ښځه طلاق کړي، نو که پر خپل ځای وي هېڅ مشکل نشته، او که بې ځایي مسؤلیت یې نارینه ته راجع دی، د ښځې لپاره هېڅ ډول عیب نشته. که څوک ښځه په دې کار باندې پیغور ورکوي یا عیب یې بولي، دا په شریعت کې ګناه ده. او همدا ډول که کومه ښځه طلاقه سي، بیا هم ځینې کسان داسې عادت لري چې د هغې ښځې اړونده چې د پلار او د قریبانو یې موافقه نه وي، نو د نکاح اجازه نه ورکول کېږي. حال دا چې دا په شریعت کې جائز نه دی. دا دوې یادونې وې چې تر هغه مسائلو مخکې مې یادې کړلې. اوس نه راځو هغو خبرو ته چې د کونډې سوي ښځې او یا د طلاقې سوي ښځې د حقوقو اړونده دي. کومه ښځه چې تر واده مخکې طلاقه سي، خاوند یې طلاقه کړي، دې او خاوند یو ځایوالی نه یې سره کړی، نو د دې ښځې نیم مهر حق دی. هغه نیم مهر به یې خاوند ورکوي. او که چیرې تر واده وروسته طلاقه سوه، دا واده کېدلو څخه مقصد دا دی چې د ښځې او د خاوند ترمنځ خلوت صحیحه راغلی، یعنې دا چې یوه شپه په یوه خونه کې د واده شپه یا بله شپه تر نکاح وروسته سره یو ځای شوه، د جماع معنی نه و. که څه هم د جماع د دې مېرمنې سره نه یې کړي، بیا هم هغه مهر او هغه ولور د دې ښځې حق دی. که د سی تر دغه خلوت وروسته طلاقه کړل، ټوله ولور د ښځې حق دی. او همدا ډول که چیرې یوه ښځه کونډه سوه، یعنې دا چې وفات سوه، خاوند یې وفات سو، نو د دې ښځې بشپړ ولور حق دی. په دغه وفات باندې
نکاح پای ته رسېږي د دې ښځې دپاره چې کوم ولور ټاکل سوی و هغه که څه هم هغه خسرګنۍ ته بېرته راواده نه سي هم د هغې ښځې حق دی او همدا ډول که چیرې خاوند یو شی په میراث کې پرېښی و او اولاد یې نه درلود یا خاوند یې هم څلرمه حصه بېرته دا په میراث د خاوند څخه وړي او که خاوند بل واده درلودی یا د بلې ښځې څخه اولاد درلودی نو بیا اتمه حصه یې په میراث کې حق دی. هغه د ولور حق وایسته دا یې به لابد حق دی. بدبختانه چې زموږ په ټولنه کې یو بد رواج دی، هغه رواج دا دی که چیرې یو سړی وفات سي مېرمن یې د پلار پر کور پاته سي نو بیا هغه مهر نه ورکوي یا په هغه مهر کې راودي بل یې وتېکښنوي در حال چې دا د شرعي اصولو سره برابر حکم نه دی. ځینې احکام نور د دوی اړونده سته، هغه به انشاء الله په راتلونکي درس کې تر بحث لاندې ونیسو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.